ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمائی صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی زرالم مسجد نبوي ته چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خېټه تړلې ده. وی ما صحابو ته وفرمیل دا رسول الله دا خېټه ولې تړلې؟ وی ما ته صحابه وویلې چې رسول الله وږی دی، ډوډۍ نشته، څومره ورځ د په نهره دی. وی زه کور ته لاړم او خپلې بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته مې وفرمیل چې رسول الله ډېر سخت وږی دی او خېټه یې تړلې ده د لوږې د حالت نه. وی هغه پاڅېدله په کور کې د وربشو یوه ډوډۍ وه، هغه هم پوره نه وه، داسې نیمګړې وه. په یو څادر کې تاوه راتاوه کړه او ما ته یې راکړله چې دا پټه یوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړه. زه چې رالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې کېناستم مسجد نبوي کې. وی ما ورته ویل یا رسول الله ستا حالت مې ولیدل، کور ته لاړم په کور کې ډوډۍ نه وه. بس داسې ام سلیم رضی الله تعالی عنها راته د وربشو یوه ډوډۍ هغه هم لږه نیمګړې ده، هغه یې راله په څادر کې راکړل او بیا یې راته وویلې چې پټه په دې څادر کې ویسه رسول الله ته یې ورکړه. نو دا ډوډۍ مې راوړې ده. ما ته ویل ابو طلحه لاړ شه کور ته او دا ډوډۍ هلته کور کې کېږدوه او موږ درلو. صحابو ته ویل راځئ د ابو طلحه میلمانه یو. اتیا صحابو راوي وایي یا اویو یا اتیو، اویا یا اتیا صحابه دي رسول الله داسې سخاوت والا و، داسې نه چې ته دننه ناست یې صیبه خپلې په بله اړولې ده او راوړه نور څه نشته دی او راوړه او راوړه نور څه نشته دی او راوړه او بار په دروازه کې درته د الله اسپاهیان ولاړ دي، نه د اوبو بندوبشت او نه د ډوډۍ بندوبشت. اول به په هغه خلکو باندې ډوډۍ خوري چې کوم تا په دروازه کې ودرولي دي، ستا د حفاظت دپاره ولاړ دي، اول به په هغوی باندې ډوډۍ خوري، د هغې نه وروسته به ته ډوډۍ خورې. ځکه رسول الله په یو ځای کې اول ډوډۍ نه ده خوړلې. د واقعاتو باندې پوه شوئ؟ په یو ځای کې رسول الله اول ډوډۍ نه ده خوړلې، اول یې په خپلو صحابو مجاهدینو ډوډۍ خوړلې، د هغې نه وروسته رسول الله خوړلې ده. نو دې کې عزتمندو ابو طلحه صاحب فرمایي ما دا ډوډۍ کور ته یوړله او بیبي ته مې ویلې چې رسول الله دلته راځي. وی بیبي راته وویل چې همدا یوه ډوډۍ ده، نور خو څه نشته دی، رسول الله څو صحابه را په مخه کړي دي؟ وی ما ورته ویل چې اتیا صحابه دي یا اویا. رسول الله راغی، اجازه یې وغوښتله، دننه راغی. وی ما ته ویل دا یوه ډوډۍ ده، دا راوړه او غټه کاسه راوړه. کاسه مې راوړه، هغې کې رسول الله ماته کړله او ویې فرمیل چې ام سلیم ته ووایه کور کې غوړي او که څه داسې نوره ترکاري انګولې پرې راواړوه. هغه یې پرې راواړولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې مبارکې لاړې پکې تو کړې او بیا به یې لس صحابو ته ویل چې راځئ دننه، ځکه کوټه وړه وه نو لس صحابه به راله او دې کاسې ته به کېناسته، نو دا ډوډۍ نه ختمېدله. بیا لس صحابه را دننه شو، هغوی وخوړله، اتیا صحابه ماړه شو. ما ته ویل ابو طلحه څوک پاتې دي؟ ویل ته یا رسول الله وزیم. ویل لا مخکې شه، موږ ډوډۍ وخوړله، کاسه نه نمیږي او نه کمیږي، هماغه شان ډکه ده، ډوډۍ خورو او خېټې مړې شو. ما ته ویل دا کاسه اوس یوسه او خپلې بیبي ته او خپل بچي انس رضی الله تعالی عنه ته هغې ته کېږدوه چې دا ډوډۍ هغوی وخوري. ما کاسه واخیسته هماغه شان ډکه وه، کور ته مې وړه، ان تر دې پورې چې کور والا هغه ډوډۍ وخوړله او کاسه کې ډوډۍ ختمه شوله. الله رب العالمین دي مونږ او تاسو له داسې رزق راکړي چې د برکت سره وي.